السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور حسن شاهد یو ځلی بیا د پښتو ټکی یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګډو په نن ورځ کې تاسو لپاره ما یو داسې د کمال فټو اډیټینګ اپلیکیشن راوړی دی چې په دې سره تاسو خپل عکسونه ډیر زیات زبردست اډیټ کولای شئ. څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري چې په دې کې ډیر زیات زبردست ایفیکټس دي، د دې نه وغیره په دې کې مختلف فلټر دي او بالکل په یو کلیک باندې تاسو په دې کې کولای شئ چې خپل تصویر زبردست اډیټ کړئ. دا کوم یو اپلیکیشن دی دا به تاسو ته چې ته میلاو شي د دې طریقه سره د غټولو طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم. ور دې نه مخکې تاسو ورته تاسو زموږ چینل په پښتو ټکی سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. نو د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او په فیسبوک کې به د ویډیو د پاسه یا په کمنټ کې تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شئ. کله چې هم تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کوئ بیا په کې سمپل د اپلیکیشن د رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو د اپلیکیشن اوپن کو نو پاس ټاپال بل تاسو خپل ټوټل ګیلری شو شي، تاسو خپل هغه تصویر سلیکټ کړئ کوم چې تاسو اډیټ کول غواړئ. نو زه به سمپل د خپل یو تصویر سلیکټ کوم. دلته پاس ټاپال تاسو ایفیکټس کوم دي د رقم په خپل تصویر باندې کولای شئ، ورسره فلټر استعمالو شئ، خپل تصویر پکې تاسو کټ کولای شئ، کراپ کولای شئ، ایڈجسټ کولای شئ. به دې کې ډېر زیات اپشن تاسو ته شو کیږي او دا ټول تاسو په خپل تصویر باندې اپلای کولای شئ. مطلب زه غواړم چې خپل تصویر باندې ایفیکټس اپلای کوم، زه سمپل په ایفیکټس باندې کلیک کوم نو تاسو ته ښکاري څومره زبردست ایفیکټس کوم تاسو په خپل تصویر باندې اپلای کولای شئ. د دې نه وغیره که تاسو ته نور اپشن وخم که زه په فلټر باندې کلیک کوم نو تاسو ته خپل تصویر چې کوم دی تاسو فلټر کولای شئ، مختلف فلټر چې کوم تاسو په خپل تصویر باندې استعمالولای شئ. د دې نه وغیره که په کراپ باندې کلیک کوم نو تاسو په تصویر کې سایت څوک راغلی یا تاسو خپل تصویر وړوکی جوړول غواړئ نو هغه بالکل په یو کلیک باندې تاسو کولای شئ. ته په ټیک باندې اشاره باندې کلیک کوئ تاسو تصویر به سیو کیږي. که زه په ایڈجسټ باندې کلیک کوم ته په خپل تصویر باندې رقم لایټ چې کوم دی هغه سیوا کولای شم. ورسره زه په سچوریشن باندې کلیک کوم ته خپل تصویر چې کوم دی ډیر زیات زبردست جوړولای شم. د دې نه وغیره په دې کې بل کوم اپشن دی سټیکر اپشن دی، که زه غواړم چې خپل تصویر باندې مختلف سټیکر ولګوم هغه زه دلته لګولی شم. ورسره ټیکسټ که زه غواړم چې خپل تصویر باندې لیکل وکړم نو هغه هم د دې ځای نه کولی شم. نو په دې اپلیکیشن کې تاسو ته ډیر زیات اپشن میلاویږي، ډیر زیات کمال اپلیکیشن دی. دا ضرور په خپل موبایل کې انسټال کړئ، تاسو له ډیر زیاته مزه درکړي. نو حکومت ګورو دا اپلیکیشن تاسو د کوم ځای انسټال وي تاسو څنګه ما مخکې ویل چې د دې لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي، په فیسبوک کې به د ویډیو د پاسه یا په کمنټ کې تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شئ. کله چې هم تاسو په دې کې مکمل اډیټینګ وکړو بیا به تاسو خپل تصویر سیو کوئ. څنګه دلته به سمپل بره په اپلای باندې کلیک کړئ چې مکمل ایفیکټس تاسو په تصویر باندې اپلای شي نو تاسو تصویر به اتوماتیکلی دلته سیو هم شي. نو ډیر زیات د کمال اپلیکیشن دی، ضرور دا په خپل موبایل کې انسټال کړئ، تاسو له ډیر زیاته مزه درکړي. حکومت ګورو دا د ویډیو تاسو ویډیو خوښ شوی دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله پامان.